ډېر غریب فامیل کې زیږېدلی یم. پلار مې په هغه سیمه و محیط کې یو ډېر غریب بېچاره بېنوا سړی و. ولې زه علاقمند وم، دا زما سره یو علاقمند، ولې سره تر دې چې هم نظامي پاته سوم، دوهم بریدمن وم، تورن جنرال د افغانستان سوم. خلک به داسې فکر کوي چې د دې سړي به د سلا سره څومره ډېره علاقه وه، یا به د توپو ټانګو تیارې سره څومره علاقه وه. که زه درته ووایم چې زما په ټول ژوند کې څوک چې زما سره نږدې پاته سوي دي هغوی ما پېژني، زما کرکټر هغوی ته معلومیږي. کیدای شي ما په ټول ژوند کې 10 ځلې وسله په لاس کې نه یې نیولې، او په ټول ژوند مې 2 شاجوره مرمۍ هم نه یې مصرف کړي. یعنی که ټول ژوند زما دا نشه و نوشانو دا ټول سره جمع کې کیدای شي هغه څوک چې زما په حق کې ډېر نږدې معلومات لري هغه زما غږ اوري چې زه په خپله خبره کې صادق یم. زما تجارت نه خوښېږي، دا اوس زه په ټول مځکې په کوره کې د 1000 افغانو تجارت نه لرم. زما مځکه و تعمیر و بلډینګ و جال و جلالت نه خوښېږي. زه په ټول د مځکې په کوره کې یوه خړه خونه هم نه لرم. زما دا ډېر موټران و جپ و لپ و دې خبرو سره علاقمندي نه لرم. دا اوس هم چې سپرېږم دولتي موټر څخه استفاده کوم. کنې زه په دې کابل کې چې اوس تاسو په دې وزیر اکبر خان کې یو کور رانیولی 10 لکه روپۍ ارزښت و. دا څوک چې ما پېژني هغه په دې پوهېږي چې ما د میاشتې 10,000 لکه افغانۍ هم صلاحیت لرلی دی چې خلکو ته یې ورکړم. ولې په ټول ژوند کې مې ځان تاک ورنه کوي چې یوه خونه م ورباندې رانیسم. چون زما تعهد د خپلو خلکو سره دا دی چې زه باید ستاسو دپاره ډېر څه وکړم. که ستاسو کورونه آباد ول، ستاسې کلي آباد ول، تاسې آباد واست، زه هم آباد یم. ولې که ستاسې کورونه کنډواله وه، که ستاسې کورونه خراب وه، زما بلډینګ هم کیدای شي یو ورځ زما دپاره د زندان باعث وګرځېږي. زه تاسو ته ډاډ درکوم، تبلیغ نه دی، احساسات نه دي، مخالفین دي هم دا غلط نه ارزوي. دوی دې په دې پوه شي چې په دې هلمند کې د وطن هغه بچیان پراته دي، هغه بچیان پراته دي چې تا ته به داسې درس درکړي، داسې درس به درکړي چې د ټول وخت دپاره به د ځان سره یاد وساتې چې زه د ملت تباهي چې غواړم، د خپل ولس تباهي چې غواړم، سړکونه په اصطلاح په بلدوزرو باندې اړوم، پلچکان په بمونو باندې الوزوم. دا ملت بیا سانم په بمونو در سره الوزوي. ته هغه څوک یې چې پلچکونو دښمن یې، ته هغه څوک یې چې د سړکونو دښمن یې، ته د کلینیکونو دښمن یې، ته د انسانیت دښمن یې، ته د شرافت دښمن یې، ته د سولې دښمن یې، ته د بربادۍ باعث یې، ته د تباهۍ باعث یې، ته د انسانیت د ازار او د عزت باعث یې. ولې زه هغه څوک یم چې سړکونه جوړوم، پلچکونه جوړوم او د خپل ملت په دفاع کې داسې سرباز یم، داسې سر در سره بازم چې لکه پلچک چې الوزه خپل سر دغسې په بمونو کې در سره الوزوم، تر څو زه ستا ته او ستا هغه امیانو ته دا درس ورکړم چې تاسې دا ارمان ته نه رسېږئ. که دا وطن و، دا د وطن بچیان وه، تاسې به قطعا دا ارمان ته ونه رسېږئ. درست دی، زحمتونه به وګالو، قربانۍ به ورکړو، شهادتونه به قبول کړو، ولې په آخر کې کامیابي زموږ سره ده، زموږ د عزم سره ده، زموږ د تصمیم سره ده. په دې اساس باندې چې الله زموږ سره دی، عقیده مو راسخه ده، ایمان مو راسخ دی، رښتیني یو، فقط و فقط خدمت مو هدف دی. په ټول هلمند کې نه تعمیر لرم، نه خونه لرم، نه هغه ملامنان یم چې د غلو په راز کې مې ځان د والي په صفت تعین کړی دی او په یوه ښځه مې طاقت نه کېږي 5 ته یې رسوم، 6 ته یې رسوم، 7 ته یې رسوم. په عوض د دې چې د هغو انسانانو په اختیار کې پیسې ورکړم چا چې زما په کومنده سرونه باد کړي دي، د هغې ورېندارې دروازه ور وټکوم چې ورېندارې ستا زوی خو زما په خاطر قرباني ورکړل. ما ورته وویل چې ځان مړ کړه. او دی په اصطلاح باندې شوق زور ورباندې کوي، په 50 لکه، په 50 لکه ګای په کلایګس کې غواړي، میاشتې نه یې ورسره تېره کړې، بیا په نوزاد کې بله غوښتي. ولې د خدای د قهره وبېرېږه، ولې د ملت په وینو کې خوشبختي لټوې. ای انسانه، ته به د دې ملت د قهر سره حتما مخامخ کېږې. دا د هلمند خلک به د دې شاهدان وي چې ته به د دې قهر سره مخامخ کېږې. ته نور د هلمندیانو په وینو باندې هېڅ نوش ته دوام نه شي ورکولی، او نه په کټو په اسحاق آباد کې کلاوې په جوړولی شي. منتظر د دې واوسېږه چې هر څه به در څه پاته وي او ته به د خاورو خرګا کېږې. د جبار ته هېڅ شی نه پاتېږي. جبار نه بلډینګونه لري، نه کورونه لري، نه جبار ښځې کوي، نه جبار عشقونه کوي. جبار د خپل خدمت مزدور دی، د خپل ملت مزدور دی، د خپل خدمت د خپل ملت خدمتګار دی. او زه به په ټول توان سره تا ته داسې درس درکړم چې ستا به تا ته زه داسې مغزه په سر کې راولم. او زه پر هلمندي ملت غږ کوم چې او هلمندیانو مقایسه کوي جبار و منان سره، چې آیا منان په عشق باندې روان دی، منان په اسحاق آباد کې په کلاو په کورونو کې روان دی،
ولې جبار کلا چیرې ده د جبار عشقونه چیرې دي جبار ستاسې په دفاع کې ولاړ دی نو که چیرې حقیقت دا دا حق دی حق خدای دی راځئ راودانګئ راسئ زما بازو سئ راسئ د پردیو دغه ارمانونه خاورې سره خاورې کړو دغه پنځه لنډغر مزدوران چې دلته راغلي دي دې ته داسې درس ورکړئ چې د ټول عمر دپاره بیا بل لنډغر ځان ته حق ورنه کړي چې د دې ملت د تباهي باعث وګرځېږي ومن الله توفیق ستاسې د هلمندیانو د ښه سوکالۍ په هیله او د لوی پاک او بخښونکي خدای باندې د باور او د توکل په هیله باندې پر هغه مې توکل دی میدان ګټم ګټلی مې دی ګټلی مې مطمئن اوسېږي